امتیازو ته هم نه پاسي وجود به درد هم نه کوي او خوب به هم کوي ځکه چې داسې څیزونه پکې دي چې هغه د ذهني هوموپیتک دغه څیز دی دې ته علاج بالمثل وایي او زمونږ اسلام طب دا ځان له چې کوم دام علاج بالضد دی موږ هم وایي چې اور به په اوبو وجنې د الوپیتي او د اسلامک طب یو بل څه په دې ځای کې تړون شته خو بیا زموږ میډیسن بدل دي حکیمانو باره کې هم ما اورېدلي دي چې هغې یو مریض ته وایي چې ته به ماته په خولې څه نه وایې بلکې زه به ستا د نبض نه ستا بیماري ستا رنځ معلوموم نو دا راته ووایي چې آیا د دې نبض نه د بیماری څنګه معلومیږي دا هغه چې دا چې دا په یو ټیم کې تقریبا د ډیرو بیمارو کار کوي زه به دا وایم چې د دې مین مقصد او مین سیز دپاره چې موږ جوړه کړې نو هغه وزن کمول دي اوبیسټي وزن کمول لکه ریشه دا خو د ډیره اهمه خبره په دې وجه باندې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ساجد شایق ما او زه نن یو وار بیا د حکیم ډاکټر طبیب ښاغلي دوست محمد پانی صاحب سره ناست یم نو زه به د یو څو ضروري بیمارو په هکله او د نور معلومات نو په دې هکله باندې به زه د حکیم دوست محمد پانی صاحب سره خبرې کوم او امید دی چې دا به ستاسو ډېرې په کار راشي ځکه چې صحت الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او هم د دې صحت لپاره چې د دې لپاره څه پکار دي څه نه دي پکار څنګه پکار دي په څه طریقه پکار دي هم په هغه موضوع باندې به د دې سره خبرې کوم او ستاسو به ډېر په کار راشي دا تاسو ډېر په غور باندې واورئ السلام علیکم فانی صاحب وعلیکم السلام شیخ صاحب ستړی مه شئ په خیر رالې یو ځلې بیا په طبي دنیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو موږ له بیا ټایم راکړو او د نړیوالو ته او کتونکو ته او دوی ته تاسو د طب په حواله او یا د صحت او د جسم په حواله د بیمارو په حواله باندې دوی له اویرنس ورکوي او دوی له اګاهي ورکوي نو دا زه وایم چې ډېره غټه د ثواب خبره ده ډېره مننه بالکل د ثواب خبره ده ځکه چې د دې کتونکو د فایدې خبره هم ده حکیم صاحب د ټولو نه اول خو به د نه دا پوښتنه وکړم که نه چې لکه چونکې ستاسو تعلق د ډاکټرۍ نه علاوه د حکمت سره هم دی او بلکې اولنی تعلق مو د حکمت سره دی د دې په هکله باندې تاسو چې کومې ډیګرۍ اخیستې دي هغه مونږ په تیر پروګرام کې د کتونکو ته اورولي دي ښودلي مو دي ورته نو تاسو راته دا ووایئ چې د نبض په حواله باندې چې دا نبض د پخوا زمانې راسي د حکیمان طبیبان چې کوم دي نو دوی د نبض نیسي او د نبض نه دا مرض معلوموي چې د په وجود کې څه بلکې د داسې حکیمانو باره کې هم ما اورېدلي دي چې هغې یو مریض ته وایي چې ته به ماته په خولې څه نه وایې بلکې زه به ستا د نبض نه ستا بیماري ستا رنځ معلوموم نو دا راته ووایي چې آیا د دې نبض نه د بیماری څنګه معلومیږي بسم الله الرحمن الرحیم و اذا مرضت فهو یشفین شیخ صاحب ډېر زبردست کوسچن دی وکړو او زه به دا وایم چې دې کوسچن زه څومره تایید وکړم او ستاینه وکړم نو دا به کمي علم النبض دا ځان له په طب کې یو ډېر لوی باب دی یو علم دی یو څانګه ده او ډېر هغه بیسک څانګه ده علم النبض خو په نبض باندې پوهېدل دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار زه به دا ویم چې دا د علم طب سره علم روحانیت هم غواړي کله چې د انسان سره د روحاني علم نه نو د طب په علم باندې یوازې نبض باندې کنټرول راوستل دا ګران ده په طبي دنیا کې نبض زموږ د زړو حکیمانو زموږ د پلارانو د نیکونو د دې چې چا بنیادي ښی دی بلکې زه به چې په اسلامک طب کې په طب نبوي کې نبض ځان له اهم کردار لري خو ډېر افسوس دی چې دې دور کې مشکله ده یی به داسې خلک شته دی اوس هم د نبض نه پوره سټوري علي خو زما یو مشوره پکې دا ده او د استادانو زموږ د خولې وینا ده چې که ته ډېره ماهر په نبض پوره هم پوهېږې نو ځان سره به پیشنټ په گفتګو کې ته د هغې په کله چې تا هغه ډایګنوز کې بیمار ډایګنوز کې نو د هغې کې به ته بیمار ځان سره په خبرو کې شاملې د هغه نه به هغه سټوري داسې ملې که د هغه پرس کا په گفتگو کې ځان سره شامل کی او داغه کاغذونه الټراساوند ټیسټونه او داغه چې کوم دی ټول بیسیک هیستوري په بیگ باندې څومره چې داغه مو ګوري او نبض مو ګوري دواړه
او د نبض علم او دغه سره مرګري کې او بیا د هغې لاندې په هغې په رڼا کې ته دته ټریټمنټ او دغه شروع کې علاج نو دا به ډېر دغه خو زه به دا ویم چې نبض شته خو د نبض لپاره چې کوم علم دی نو هغه ډېر د اوسني دور کې ډېر کم دی مادیت دی او زمونږ ډېر ښه حکیمان چې کم په غټه سطح باندې کار کوي او مشران کسان دي هغوی سره علم روحانیت هم شته نو په نبض هم پوهېږي خو د نبض سره زما دا خیال دی که چېرته ته د بیمار نه پوښتنه وکړي هغه ځان سره په خبرو کې شامل کړي او د هغه ټوله هسټري وګوري څه چې هغه کړي او د هغه ټول ژوند سټډي کړي او بیا ورته چې کوم دی ټریټمنټ شروع کړي نو امید دی چې هغه به بیا ډېر زبردست وي مننه حکیم صاحب بل خبره داره چې د علاج په څو قسمه باندې کیږي سوال خو ډېر بنیادي و که بل هم د دویم سوال بلکې دریم سوال ټول د یو بل د پاسه ډېر بنیادي دي د هوموپیتیک نه او د ایلوپیتیک نه او طب اسلامي نه علاوه نور داسې علاجونه هم راغلي دي چې هغه د ریزز علاج دي هغه ډي سی پی ایس دی اکروموپیتیک علاج طریقه علاج دی نور داسې هم شته دی خو د هغې سره دا خلک هم اشنا دي او د معاشره کې لا پورا ډیولپ شوي نه دي مونږه د ټول نه بنیادي بیسک چې کم پیژنو هغه په ټاپ باندې مونږه زمونږ په معاشره کې هغه ایلوپیتي پیژنو هغې ته چې کم ډاکټري علاج وي ایلوپیتي انګریزي علاج ورته وي بیا دویم نمبر مونږه اگر چې دویم نمبر نه دا په ټاپ دی بلکې د سیز پروموشن کړی دی او ایلوپیتي ته جوړه شوې ده ته پروموټ شوی دی ایلوپیتي ته راغلی خو چونکې ایلوپیتي لږ غونته کې په هغې باندې فوکس سیوا دی د ګورنمنټ هم پې سیوا دی د خلکو هم پې سیوا دی خرچه هم پې وشوه ډپارټمنټ هم وله ګورنمنټ ډېر ورکړل نو هغه لږ په وړاندې لاړل ایلوپیتي هغه علاج دی چې هغه علاج بالضد دی علاج بالضد مین چې هغې وایي چې د اور به په اوبو باندې مړ کې ایلوپیتي وایي چې اور به په اوبو باندې مړ کې او په دغه علاج کې د ایلوپیتي په علاج کې زیاتتر سیرپ دی انجیکشن ده ډرافټس دي ډریپ دي دغسې نور اپریشن دی سرجري ده د مختلفو څیزونو دغه په خپل ځای دی بیا ورپسې راشه هوموپیتي کومه چې په ریمیډي باندې په پوټنسۍ باندې په بل داسې یو ریمیډي دوی ده چې هغې باندې کار کوي پوټنسي ده او ورسره یو څیز بل هم دی کې او دغسې واړه وړ ډرافټس او ډسکټ استعمالوي او بې ضرره علاج دی یو هوموپیتي ده هوموپیتیک دوی هم وایي چې دوی دا علاج بالمثل دی دوی وایي چې د کلي سویه به د کلي سپی نیسي او دوی وایي چې د ریبیز یا د یو څیز د بیمارۍ علاج به د هغې دغه جراثیمو نه کوي لکه سپي یو سړی وچی شو د هغه له به چې کوم دی علاج هماغه ورکوي کوم چې دغه ریبیز هوموپیتیک دغه څیز دی دې ته علاج بالمثل وایي او زمونږ اسلامیک طب دا ځان له چې کوم دام علاج بالضد دی مونږ هم وایي چې اور به په اوبو وجنې د ایلوپیتي او د اسلامیک طب یو بل څه په دې ځای کې تړون شته خو بیا زمونږ میډیسن بدل دي زمونږ په میډیسن کې سیرپ دی سپوب دی حب دی هغوی ته ټیبلټ وایي موږ ته حب وایو کیپسول دی سفوب دی خمیره ده معجون دی او دغسې اطریفلات دي خمیرجات دي اطریفلات دي معجونات دي کوشتجات دي دغسې مختلف څیزونه پکې دي نو د هغې نه زموږ د نومونه هم جدا دي او بل زموږ میډیسن زیاتتر ساده دي سمپل فارم کې دي اگر چې نن سبا ډېر ایډوانس شو او په خپل ځای باندې درانه دي بلکې زه به دا وایم چې هر یو علاج کم چې رایج دی موجوده دور کې خپل ځای باندې درې واړه پورا درانه دي او پورا د تعریف او د وزن اول دي خو هغه خبره به بیا وکړم که چېرته یو سړي په هغه خپل پیړ کې پورا سټډي کړي او انسانیت ته پورا دغه ورکولی شي په هغه پن باندې پوهېږي نو هر څیز په خپل ځای باندې او بالکل او که چېرې فرض که پوره علم یې پکې نه حاصل کړي نو هغه بیا نیم حکیم خطرې جان شي او بالکل نو چې دغسې کوم یو کسه ایلوپیتي هومیوپیتیک په دې شیانو کې هم د هغه پوره تجربه نه وي او پوره کمال ته پکې نه رسېدلي نو خامخا به خلکو ته نقصان ورکوي بل حکیم صاحب دا راته ووایي چې د ځینې کسان وایي چې د هومیوپیتي چې کومه ده که نه نو دا زر تر زر یعنی فوري اثر نه کوي او دا دیرینه علاج دی نو د دې متعلق تاسو څه وایي دا ولې دیرینه دی یوازې د هومیوپیتیک باره کې دا نه وایي دا د یوناني او هربل ادویاتو باره کې هم دا خبره کوي چېرې یونانی دوايانې او هوموپیتیک دوايانې زر کار نه کوي او انګریزي دوايانې زر کار کوي نو زه به دا وایم چې یو خو په انګریزي دوايانو کې ایمرجنسي دپاره هغې انجکشن ولګوي او کله ناکله ایمرجنسي کې هغې سرجري اپریشن سیټ ته هم لاړ شي دغه د هغې خپل یو پیډ دی خو هوموپیتیک ته او یا طب اسلامي ته چې کوم بیماران راځي یاد ساته کله چې بیماري اوږدوي
نو د هغې ټریټمنټ به که هغه په ایلوپیتي کې دي او که په هوموپیتي کې او که په اسلامیک طب کې دا به اوږدي کله چې د بیمارۍ عمر خپل اوږدي لکه کرانیک ډیزیز دی لکه زه به د ویم سلسل بول شو یوراین کنټینیوس کیس شو سټامک مسله شوه السر شو ایچ پایلوریا شوه یا برین هیډ شو داسې مختلف هغه بیماریانې چې هغه اوږدي یا استما شوه دمه شوله یا سیکسوال پرابلم شو خلکو ته را پیدا شوي دي د معاشرې د مختلفو وجوهاتو په وجه باندې کله چې بیماران اوږدي او ټیملي دا په یو سیز کې زر نه را کنټرول کېږي او بله دا ده چې موږ له کوم بیماران راځي نو یاد ساته چې اسلامیک طب ته او هوموپیتیک ته هغه بیماران راځي چې کله په انګریزي باندې ځان کافي ستړی کی 10 کاله شپږ کاله اته کاله زیاتر لاول زموږ فوکس او رینج ډاکټر سیټ کارم پکې ډېر شي کله ناکله اوږده شي کله چې کوم دغه بیماري کنټرول شي دا نه چې انګریزي په خپل ځای کار نه کوي انګریزي په خپل ځای درنه د تاسو ته ما مخکې ویلي لوی لوی پوهان لوی ډاکټران سرجنان او سپیشلیسټان پکې دي خواري کړي محنت کړي خو د دغې باوجود هم زه به دا وایم چې الحمدلله چې زمونږ طب دې ته چې څومره پیشنټ راغلي او موږ څومره کتلي یا زما استادانو څومره کتلي نو انشاءالله د هغې د پاسې بیا ریزلټ راځي او خلک اکثر ویم داسې یاره ډېر وګرځېدم خو اخره کې یو هوموپیتیک ډاکټر لاړم او یا اخره کې یو حکیم صاحب لاړم یاره مسله مې حل شوه نو لهذا زمونږ میډیسن که هغه هوموپیتیک دی او که طب دی دا به انشاءالله 100% ریزلټ د دې راځي خو چې کله بیماری معلومه شي او ته د بیماری په طرف لاړ شي او صحیح نشانه ولي انشاءالله تا ته بیا بل حکیم صاحب دا راته ووایه چې د هومیوپیتیک کې او په طب کې د ډریپ او انجکشن دا پکې نشته دی دا ولې نشته او په ایلوپیتیک کې شته په هوموپیتیک او په دغه کې په طب کې په دې کې سرجري هم شته خو په غټه سطح په غټه سطح کې سرجري هم شته خو دلته خو زه سرجري نشم سټارټ کولی چې دلته به دې دکان کې سرجري وکړم دغسې انجکټیبل انجکشن ټایپ سینو پکې راغلي خو زموږ زیاتر انجکشن هغه موږ په خوله باندې بیمار ته اور دغه کوو راغلي دي پکې په خوله باندې سکل دي نو دې خامخا پکې څه تضاد خو داسې چې د یو پیړ به د بل سره لږ ډېر هغه ډفرنس به پکې مخالفت به پکې نو دا څیزونه د ایلوپیتي ځان له یو امتیازي حیثیت دی اوس په زموږ په دې پیړ کې راغلي دي ډراپس راځي ډاسکټ راځي پوټنسیان راځي او دې نه علاوه چې کوم دی ما ته مختلف څیزونه د طب په دنیا کې یاد کړه چې د هغې دوایانو نومونه هم جدا دي او د هغې کار هم جدا دی بله دا ده چې انګریز طب او هوموپیتیک دې ته چې څومره پیشنټ راځي نو دا نه دي چېرې یوناني ته بل شان پیشنټ راځي اول ته بل شان ځي دغه قیسې دي دغه مسلې د انسان ته دغه مسلې لګي خو علاج میډیسن جدا دي لار هم د علاج جدا ده ښه جي بل فانی صاحب دا راته ووایئ چې تاسو یو حکیم یې ډاکټر هم یې حکیم هم یې د 22 کالو خواوشا دونه ستاسو موده وشوه چې تاسو په دې میدان کې کار کوئ نو تاسو په خپله باندې اوس خو لکه دا ستاسو دا دوايانې دا کومې چې زمونږ ته مخامخ دي نو دا هم راوړلي شوي دي یا د کپنو دي خو تاسو په خپل ځاني کم سیزونه داسې دي چې هغه تاسو دلته تیار کړي دي په خپل لاس ته تیار کړي دي موږ د اوسه پورې تقریبا 15 کاله ما ریډي میډ ادویات لیکلي دي کم چې سټینډرډ کپ نه دي لکه همدرد شوه قرشي شوه اشرف شوه اجمل شوه واسع شوه انیس شوه داسې پسې زه څومره چې قاضي شوله باسط شوله نورې دوایانې چې کوم ریډي میډ دلته موږ ته راغلي مارکیټ ته او زموږ په هغې باندې دا یقین دی چې یاره دا سیز کار کوي نو هغه موږ پیشنټ ته لیکلي خو څه وخت نه وروسته بیا زما خپل خیال دا را پیدا چې راشه به دا طبي فارماکوپیا په خپله هم راواله او په خپل لاس باندې پکې څه داسې څه پراډکټ جوړ کړه چې هغه ستا په د هغې نه زیات لکه په خپل لاس د سړي پوره یقیني 100% چې دا سیز پکې ما اچولي نو په هغې کې مونږ تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري ما لاس کې دې ته مونږ وایو پی چای پی چای مین پین چای جسمانی دردوں کے لیے یو چای ده دې ته مونږ پین چای وایو تاسو په دا لیکل پی چای دا زما خپل نمونه دي پین چای د دردونو چې په دې کې داسې څیزونه مونږ استعمال کړي دي چې دا به ستا دردم قلاري او الټا به تاله څه وخته پورې چې استعمال شي او د پرهیز خیال پکې وساتلی شي نو دا به تاله یو امیونټي یو قوت درکوي تاکې به دننه یو بل کرنټ پیدا کوي چې یو سیټ ته به درد هم قلاري او بل سیټ ته به ستا سټیمینا بیرته جوړوي او دا کار یې څه دی دې کې به صرف چی کې لکه څنګه چې چی ورچې د چیو په ځای به دا ماخوستن کې یو کپ سار یو ماښام څکي دردونه هم ستا کنټرول کېږي او د مثال په توګه دا په خوټ کېدلو اوبو ته او چې اوبه لګي وخوټ کېږي ایس به پکې نه اچي بالکل به پکې څه نه اچي دې کې هر څه شته
دا داسې یو څیز دی چې دی کې هر څه دی که یو بیمار پکې ځان له ګوړه اچوي ګوړه د چینو په ځای ګوړه زه دا یادوم چې چینو کې کیمیکل دی ګوړه کې نشته او هغه ګوړه چې کومه کې کیمیکل نشته نو که یو چکۍ ور واچي او یوه چمچه دا ور واچي او غټ کپ چای وکړي او هغه بیا چڼ کړي ښي وخوټ کوي پوره په 100 درجه سنټیګریډ یې وخوټ کوي او بیا هغه چڼ کړي یو کپ سهار او ماښام څکي هر ځای کې چې د درد دي بالکل 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 دا به ورته چې کوم دی پوره پیدا ورکوي او درد به قلاروي ډېر ښکلی څیز دی دې کې چې کوم د ټول نه لومبنی څیز دی دا نایټ چای ده دې ته موږ نایټ چای وایو د شپې چې کومه دې کې هغه څیزونه دي چې به دې کې لږه ډېره نشه هم شته لکه زه به دا ووایم چې دې کې پوست کوکنار په دې کې دی په دې کې پوست انار دی په دې کې داسې نور داسې اجزا دي لکه زه به دا ووایم چې مرچ شو کالی مرچ شو هغه اجزا پکې ټول شامل دي کم چې انسان له آرام ورکوي جسم په آرام کوي او د تشو امتیازو کم کسان چې عادي او پاسي هغې پکې د شپې یو کپ چای کوي او سهار او ماښام یې څکي نو څه ټیم او څه وخت پس چې ته څه وخته پورې استعمال کړي په خپله به دغه ورو دا امتیازو ته هم نه پاسي وجود بې درد هم نه کوي او خوب به هم کوي ځکه چې داسې څیزونه پکې دي چې هغه د ذهني توازن دا به هم بالکل په اوبو کې دې کې به هم بالکل چای غوندې کوي هغه چای به کپ سهار او ماښام څکي دې نه علاوه زما لاس کې بل یو پوډر دي دې ته موږ سټمیک پوډر وایو دا په 2 کلر کې راځي بلکې 3 کلر کې راځي یو سپین کلر دی یو خړ کلر دی او یو سور او داسې مختلف پکې راغلي خو دا زما لاس کې چې کوم پروډکټ دی دې وخت کې دا سټمیک پوډر دی دا د معدې په مختلفو مسلو کې کار آیا داسې دوایي د معدې دپاره کومه یوه ده یا آیا په دې کې هم داسې مواد شته چې د هغې سره د معده قوت عمومي چې که بیا دا دوایي څوک نم استعمالوي نو هغه بیا برابر کار کوي شایق صاحب اصل کې بعضې دوایانې څه وخت پس په خپله خوراک پکاري لکه وقفه پکې راوله بیا شروع کا چې کوم د کار څیزونه دي چې نشه پکې نشته سټیراید پکې نشته او تاله پیدا درکوي لکه دې کې چې کوم اجزا دي دې کې یو څیز کې سټیراید نشته دا ټول پیدامن څیزونه دي سلم سمارټ هربل چای سلم سمارټ هربل چای دا هغه چای دا چې دا په یو ټیم کې تقریبا د ډیرو بیمارو کار کوي زه به دا ووایم چې د دې مین مقصد او مین څیز دپاره چې موږ جوړه کړې نو هغه وزن کمول دي اوبیسټي وزن کمول لکه ریشه دا خو د ډیره همه خبره په دې وجه باندې وکړه چې نن سبا سیوا وزن نه چې کم دی نو خلکو ته ډیر تکلیف دی دا کرانیک مسله ده یو علمیه ده نن سبا ډیرو خلکو ته پاکستان کې یا په پوره دنیا کې ډیر خلک د دې څیز لاسه پورا جنجال کې دي او اوبیسټي نورې مسلې را پیدا کېږي خلک وایي که نه په غټه ونه کې دار مرض شپی هر غټه ونه کې د دې استعمال څنګه دی د دې استعمال هم داسې دی چې دې کې به بیمار سهار او ماښام یو کپ چای کوي بیا به هغه چڼۍ او سهار او ماښام به په ناره باندې څکي لکه د دې درې واړو استعمال چې دی تقریبا یو دی دغه په مړه دی دا په ناره دی دا د ځان له خوراکه ده دا څیز چې کوم دی سټمیک پاوډر دا په خالص حالت کې خوراک دی نور پکې څه نشته دې نه علاوه نور دا وتل وایرل شو تقریبا ډیرو کسانو یوړل موږ ریزلټ راکړو زه به دا ویم چې ناظرین دی ویني زما لاس کې دی د دې موږ 1200 روپۍ قیمت لګولې خو به بار هم ورنه کړو 1000 کې ټول تقریبا ویستل ریزلټ یې دا دی چې یوازې دغه نه لکه چې وزن کمیږي نو ستا به بلډ پریشر کمیږي بیا به کلسترول سره بلډ پریشر هم کم شي وزن هم کم شي بل د ذهن مسله به دې اواره شي او دې کې داسې اجزام شته دی د طب نبوي د پرانا کې چې د هر مرض زه به وایم چې غټې 70 بیمارۍ تقریبا دې کې د هغې علاج ته خو یو څو به تې زه یاد کړم لکه بواسیر شو شوګر شو د معدې مسلې شوي او ورسره دغه موټاپا اوبیسټي امید د الله نه کوم چا چې وړي دي کتونکي او ما ویني داسې خلک هم پکې چې هغې به داسې بار بار وړي بلکې په تربل پیره به وړي ناظرین دې دا خبره واوري چې طب واحد هغه لار د علاج چې دې کې دا د یو سړی نه وایي چې دې بلکې زه دا نه وایم زه الله پیغمبر وایي لکل داء دواء الا الموت د مر نه علاوه د هر څیز علاج الله را لېږلی دی او په هر پیړ کې تقریبا شته دی خو که چېرته مونږ یو مستند یو حاذق یو کوالیفاید او یو ریکګنایز ډاکټر او حکیم او هوموپیتھک ډاکټر ته کېناستو او موږ ورسره په طریقه خبره وکړله او هغه زمونږ لاول فسټ اف آل زمونږ د صحت خیال وساته د خپل جیب او د پیسو خیال ونه ساته نیت خالص نو ان شاء الله الله موږ له صحت راکړي نو بل حکیم صاحب دا راته وایي چې دا تاسو چې دلته کوم مریضان راځي
نو فرض کا هغې د دې ځای معلومات غواړي نو تاسو به ورته د دې ځای پته څنګه ورکوئ؟ دویمه د وخت خبره وکړئ. فرض کې یو تن دی هغه راځي دلته ستاسو په دې دواخانې ته راځي نو هغه به تاسو به د څه وخت نه څه وخت پورې ناست یو ډېر ښکلی کوېسچن دی وکړه. ټول نه مین خبره خو ځان څه دا ذهن کې واچوئ چې زه ایز ا هول ټول بیماران نه ګورم. که چېرته راشي نو هغې ته دوایانې لیکم بار نه به رالي، خو دلته چې زه کومې بیمارۍ ګورم نو هغې کې جسماني دردونه چې هغه هر څنګه دي زاړه او نوي ټول پکې شامل دي. دې نه علاوه د معدې بیماران شو، د سکن بیماران شو، د ویښتو بیماران شو، بواسیر شو، شوګر شو، دا قسمه بیماران او ورسره د اعصابو مسلې کوم چې نارینهو ته راځي هغې باندې نور مزید که زه رڼا اچوم نو لږ به کیدی شي خبره زما نه اوږده شي. نو دغه قسمه بیماران راتلی شي. زما ټیم د سار نه دی بلکې د 2:30 بجو نه والا د 5 بجو پورې زه روزانه ډیلی د اتوار د ورځې نه علاوه 2:30 نه والا د 5 پورې په دې جمعې کې. خو زه به دا ویم چې د سیکنډ ټایم نه والا روزانه په هر موسم کې د ماښامه پورې زه دلته انشاءالله تغبیه کې ادمجي پلازا ټکر روډ د جمعې په ورځ اتوار کلي کې اتوار په پیر صدو کې